سکاټ میلر وایي سرتیري باسو خو طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي. نن درته د امریکا او طالبانو په اړه مهم مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي وروستۍ پریکړه به د شرایطو پر اساس ترسره کیږي او په خبره یې امریکا به هغه وخت له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي چې په دغه هیواد کې د امن او ثبات ډاډ ترلاسه کړي. هغه د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام ته په اشارې ویلي د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي او پکار ده چې دغه ډله د تاوتریخوالي کچه صفر ته راټیټه کړي. میلر زیاته کړې امریکا د هوکړې پر بنسټ خپل سرتیري وباسي خو په دغه هیواد کې باید امن او ثبات وي څو افغانان وکولی شي خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. هغه دغه راز له افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه تکرار کړې او ویلي دي دوی هوکړې ته ژمن دي خو طالبان هم باید پر هغه څه عمل وکړي چې د ترسره کولو ژمنه یې کړې ده.